د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث خلکو ته بیان کړي دي. زما محترمو دا یو ناشنا موقع ده. یو طرف ته یقینا چې موږ ډېر دردمند دي، ډېر خفه یو صدمه موږ ته رارسېدلې، ځکه د علماو جدایي دا عامه خبره نه ده. مرګورو راغلي کېږي که نه خبرې مه کوئ. انسانانو او مؤمنانو ته ډېر زور ورکوي، لکه الله نه ویرېږي، دا خو قبرستان دی. ځکه علما هغه خلک دي په دې مخ د ځمکه چې ما ته کوم حقوق پېژندلي، دا کوم دین اسلام چې ما ته لږ ډېر را معلوم دی، د الله او د رسول د خبرې نه ما ته لږ ډېر څه ناڅه خبري. والله العظیم دا د دې علماو د برکته دي. حسن بصري رحمه الله به فرمایل وی لولا العلماء، که چېرته په مخ د ځمکه علما نه وې، قاریان نه وې، مفتیان نه وې، مشایخ نه وې، لصار الناس کالبهایم، دا لږ ډېر انسانیت چې اوس په کوم مخ د ځمکه باندې ښکاري دا به نه وې. ګورې لصار الناس کالبهایم، دا خلک به په شان د ځناورو وې، ځناورو. نو د دې د وجې نه د علماو تګ دا ګورې عام تګ نه دی. په بعضې روایاتو کې داسې راځي چې دا د قیامت د علامونه یو علامه هم ده، ځکه حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. دا الله سبحانه وتعالى دا قانون نه دی چې دا علم د خلکو د سینو نه همداسې راښکاږي، بلکې ولکن يقبض العلم بقبض العلماء. الله سبحانه وتعالى چې د دې دنیا نه علم اوچتوي، دا رڼا اوچتوي، دا د قرآن او سنت دعوت چې کمیږي، دا داسې نه دی چې د خلکو د سینو نه به دا علم راښکلی شي، بلکې ينتزعه، الله دا داسې راښکاږي بقبض العلماء، علما په قبض کولو سره د علماو د وفات کېدو سره د علم روانېږي د دې دنیا نه. امام حسمي رحمه الله په مجمع الزوائد کې د سعید ابن مسیب رحمه الله یو خبره نقل کړې ده. سعید ابن مسیب رحمه الله یو جنازې ته حاضر شو، او هغه جنازه هم د یو فقیه صحابي جنازه وه، د زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه جنازې ته حاضر شو. د زید ابن ثابت جنازې ته عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه هم راغلی و. نو سعید ابن مسیب رحمه الله وی عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د جنازې نه پس ودرېدل د زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه په قبر باندې، او خلکو ته وویل یا هؤلاء، ای خلکو، من سره که څوک دا خبره خوښوي ان یعلم، په دې خبره ځان پوه کوي کیف ذهاب العلم، دا علم به الله څنګه ختموي د دې دنیا نه، وایي فلینظر، نو هغه دې وګوري د زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه دې قبر ته، هکذا ذهاب العلم، دقه شانتې به دا علم د دې دنیا نه اوچت شي. نن چې زید ابن ثابت یو لوی فقیه زموږ او تاسو نه رخصت شو، نو د دې د وجې نه د علماو رخصتي دا د علم ختمېدل دي. د یو تابعي په باره کې راځي، د هغې نه چا تپوس وکړو چې د دې خلکو هلاکت څه شی دی، دا انسانان به کله هلاک شي؟ وایي اذا هلک علماؤهم، کله چې د هغوی علما وفات شي، د هغوی نه علما رخصت شي، لاړ شي، نو دا د دوی قوم، د دې قوم او د دې معاشرې پوره هلاکت دی چې د هغوی نه علما رخصت شي. زما محترم قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی فرمایي اولم یروا انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها، آیا زما دا بندگان دې خبرې ته نه ګوري چې موږ دا ځمکه د دې اطرافو نه کمو؟ دا ځمکه ورځ په ورځ کمیږي، لګیا دی، دا بندگان د الله طرف ته ور روان دي، دې خلک دې ته نظر نه اچوي. د دې آیات په تفسیر کې مفسر قرآن عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي
وی نقصان د دې خرابها خرابېدل دي او خرابېدل د دې هغه ذهاب علمائها یا موت علمائها د علماء کرامو وفات کېدل دي. نو د دې د وجې نه د علماو وفات کېدل دا د دې ځمکې کموالی دی. او دغه شانتې مجاهد رحمه الله هم فرمایي چې موت علمائها د دې ځمکې کمېدل د علماء کرامو مرګ دی. نو دا د دې علماو جدایي زما محترمو د دې ځمکې دا کموالی دی. او د دې د وجې نه زما د خبرو خلاصه هغه دا وه چې دا یو غټه صدمه ده چې زما او تا نه علما رخصتېږي لګیا دي چې هسې حیران شي. د دې د وجې نه علما فرمایي موت العالم ثلمة فی الاسلام. د یو عالم مرګ ګوره دا داسې اسان کار نه دی. ثلمة دا یو خلا ده، یو خالي ځای پاتې کېدل دي. ځکه نن چې شیخ بدیع الزمان رحمه الله کوم قرآن ته ناست و، د کوم قرآن درس چې هغه شروع کړی و هغه تکمیل ته ونه رسېده. د کوم حدیثو کتابونه چې هغه شروع کړي و هغه تکمیل ته ونه رسېدل. د ده دا خلا پوره کول، د ده دا خالي ځای ډکول دا ډېر زور غواړي. دا یو غټه خلا ده، لا یسدها شیء، دا هېڅکله نه ډکېږي. د دې د وجې نه زما محترمو په خپلو علماو باندې د دې نه په دې ژوند کې فایده واخلئ. پس د مرګه چې موږ د عالم په جنازه کې راټولېږو او خفګان او افسوس کوو، د دې نه بهتره نه ده چې موږ په ژوند کې د هغه نه فایده واخلو. پس د عالم نه چې موږ عالم پسې خفګان کوو، د دې نه غوره نه ده چې موږ د دې عالم درس ته کښېنو. ای زما محترمو په والله العظیم موږ نه په دې لږو وختونو کې په 3-4 کالو کې داسې علما لاړ چې د هغې خلا پوره کېدل ډېر ګران کار دی. څوک به پوره کړي د شیخ سردار ولی رحمه الله دا خلا، څوک به پوره کړي د شیخ عبدالحمید رحمتي رحمه الله دا خلا، څوک به پوره کړي د شیخ بدیع الزمان رحمه الله دا خلا. موږ به د هر عالم په تلو باندې دغه شانتې اوښکې توی کوو، ولې په دې ژوند کې د هغوی قدر نه کوو؟ والله په داسې حالت کې مرګ دا یو سعادت دی. حدیث کې راځي اذا مات الانسانو، کله چې انسان وفات شي د دنیا نه رخصت شي دته د الله سبحانه وتعالی د طرف نه 2 ملایک راشي چې یو ته نکیر ویلی کېږي بل ته منکر. 3 تپوسونه د ده نه کېږي. من ربک، رب دې څوک دی، د چا بندګي دې کوله؟ من نبیک، نبي دې څوک دی، د چا په طریقه به دې بندګي کوله؟ ما دینک، دین دې چې شی دی، د کوم دین پیروکار وي؟ حدیث کې راځي چې کله دا 3 تپوسونه یو مؤمن مسلمان یو د دې جوابات صحیح ورکړي نو ملائک به بل تپوس وکړي چې ته خو ډېر ناشنا انسان وې، دا تپوسونه تا څنګه صحیح کړه؟ دا جوابات تا ته چا ښودلي وو؟ په دې سوال او جواب کې څنګه کامیاب شوې؟ دلته حدیث کې یو نقطه ده او زما مطلب هم دا دی، دا بنده به ورته وایي قرأت کتاب الله. ما چې نن په دې قبر کې صحیح سوالات درکړي دي، قرأت کتاب الله، دا د الله د کتاب د وجې نه مې صحیح جوابات درکړي. قرأت کتاب الله، ما په ژوند کې د الله کتاب لوستلی. قرأت کتاب الله، ما قرآن ته ژوند ورکړی. دا د عام انسان خبره کوم چې د قرآن سره تعلق یې هغه به په دې ملایکو ته د دې سوال په ضمن کې دا جواب ورکوي چې ملایک دې تپوس وکړي چې دا سوالات دې څنګه صحیح کړه؟ دا به ورته وایي ما د قرآن سره تعلق ساتلی. څه مو خیال دی چې کوم انسان داسې په زراو علما تیار کړي، په زراو قاریان یې تیار کړي، دې امت ته مفتیان ورکړي، علما یې ورکړي، ټول عمر قرآن ته ناست دي. هر سحر به چې دا راپاڅېدل تر غرمې پورې به د قرآن سره تعلق و او هره ورځ به د محمد رسول الله حدیث د لوستل. د عام انسان به دا تعلق وي چې یاره ما د الله کتاب لوستلی و ځکه مې جوابات صحیح ورکوو، چې ټول مخلوق ته د الله کتاب ښودلی هغه به څنګه جواب نه ورکوو؟ زمونږ د الله د ذات نه دا امید دی او موږ په خپل شیخ باندې دا حسن ظن کوو چې موږ د ده ګواهي ورکوو چې د قرآن سره تعلق ساتلی و. دا به هم د سوال او جواب په دې نشش کې ملایکو ته وایي جوابات مې ځکه صحیح درکړه، ښایسته جوابات مې ځکه درکړه. قرأت کتاب الله، چې د ګنج په مدرسه ماویه کې ناست وم، قرأت کتاب الله، د الله د کتاب سره مې تعلق و، طلباو ته مې قرآن ښودل ځکه مې صحیح جوابات درکړه.
الله سبحانه وتعالى دې وکړي چې د جوابات دا په خپله خوله باندې د الله دې رالېږلو ملایکو ته ورکړي. د دې د وجې نه زما محترمو د علماو مرګ دا امت مسلمه دپاره یو غټه صدمه او بیا داسې د حق پرسته علماو تلل په والله العظیم چې کله مؤمن یې سړی او په دې زړه کې ایمان یې دا ګورې هغه ته یو غټه خبره معلومیږي د عالم مرګ موت العالم موت العالم د عالم مرګ ګورې عام مرګ نه دی دا د عالم مرګ دی. د دې د وجې نه د خپلو علماو قدر وکړئ بار بار یې درته وایم والله په دې ژوند کې د دوی عزت وکړئ د دوی نه فایده واخلئ د دوی سره کښېنئ. د دې د وجې نه زما محترمو یو دا خبره وه. دویمه خبره په دې جنازو کې شرکت او دلته راټولېدل او د قبرستان کې ودرېدل دا هم ګوره یو عادي خبره ونه ګڼئ دا هم یو د زور خبره ده دا هم د مسلمان نفس ته یو زور ورکوي ځکه خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ما او تا ته فرمایلي اکثرو ذکر هاضم اللذات یعنی الموت. ای زما د امت خلکو که خواهشاتو در باندې غلبه وکړه د دنیا په عیش عشرت کې راګیر شوي او غفلت در باندې غالبه شو ورې داسې مه پاتې کېږئ اکثرو ډېر یادوئ ذکر هاضم اللذات هغه شی ډېر یادوئ هاضم اللذات چې خواهش هم راښکاږي هاضم اللذات دا لذتونه پرې کوي ختموي یعنی الموت دا مرګ ډېر یادوئ. د قبرستان ته راتګ د دې خفګان سره سره چې ما او تا یو دا فایده م واخلو چې ځان ته مرګ هم رایاد نن موږ د شیخ په جنازه کې شریکي سبا به زما په جنازه کې خلک شریکي واذا حملت الى القبور جنازه فاعلم بانك بعدها محمول. د چا په جنازه کې چې شریک شوي نو داسې مه غافله کېږه فاعلم بانك بعدها محمول پوهه شه چې د دې نه پس به ته د چا ستا په جنازه کې خلک شریکېږي. نو د دې د وجې نه دا یو عبرت دی. د عثمان غني رضی الله تعالی عنه په باره کې به راځي د ده په باره کې حدیث کې داسې راځي كان اذا وقف على قبر چې عثمان رضی الله تعالی عنه به کله په قبرستان تېرېدل په مقبره تېرېدل او یو قبر ته به ودرېدل بکا جړلې به جړلې به دومره به وجړلې حتی یبل لحیته حدیث کې راځي چې دا ګیره مبارکه به د اوښکو نه لمده شي. ملګرو ورته وویل ای عثمانه په دې نقطه باندې م پوه که په دې راز باندې م پوه که په عام مجلس کې تاله جړا نه درځي ته د الله د رسول په مجلس کې ناست یې د الله رسول د جهنم ذکر کوي نه جاړي د الله رسول د جهنم عذابونه ذکر کوي جړا نه درځي د الله رسول د قبر ذکر کوي جړا نه درځي دې قبر خواته ولې جاړي دا دې په څه باندې جړئ. صحابه کرام داسې غافله خلک نه هغه به چې په مشر صحابي کې یو نقطه وکتله نو ورپسې به شو چې یاره په دې کې به یو غټ سبق یو غټ درس وي ځکه یې د عثمان رضی الله تعالی عنه نه تپوس کول که ولې جاړي او بیا عامه جړه هم نه کې دومره جاړي حتی یبل لحیته چې ګیره لم دی. عثمان غني رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل وایي جړا به څنګه نه راځي د سترګو نه به مې اوښکې ولې نه راوځي دا قبر خو هغه ځای دی چې د دې په باره کې موږ ته د الله رسول فرمایلي وو ان القبر اول منزل من منازل الاخره دا قبر خو د آخرت په پوړو کې پیلنۍ پوړۍ ده. دلته جنازه که راځي پته راته نشته چې په دې پیلنۍ پوړۍ به وخېږم که ونه نه خېږم پته راته نشته که په دې پیلنۍ پوړۍ باندې به کامیاب شم که کامیاب به نه شم وایي ځکه جړا راځي په ایمان یې ووایې والله العظیم موږ هغه غافله انسانان یو چې په جنازه کې هم زما او ستا په خوله باندې خندا راځي والله العظیم زما او ستا په دې زړه باندې دا غفلت دومره راسور شوی دی دومره غافله بندګان د موږ نه جوړ شوي دي دا دنیا مینه زما او ستا دې زړه ته دومره ورننوتې ده چې په مقبره کې او په قبرستان کې ما ته د دنیا خبرې کوو د روزګار داسې ده که نه ده. صحابه کرامو ته وګوره والله اعمالو ته وګورئ دا د کوم عثمان رضی الله تعالی عنه واقع مې چې درته بیانه کړه دا ګورئ عام عثمان نه دی خبر یې چې دا کوم عثمان دی دا هغه عثمان دی چې کله د تبوک د غزا دپاره د الله رسول اعلان وکړو او د سلو خان بار سره د ساز او سامان راوستل او د الله رسول ته پیش کړ چې د الله رسول نن عثمان سخا ته ګوره دومره سخا د الله په لاره کې کوي د الله رسول چې دې مال ته وګتل
دومره خوشحاله شو ځکه مسلمانانو ته ډېر ضرورت و. وی فرمایل عثمانه ته هغه انسان یې چې د دې اوښانو په بدله کې د جنت په پیسو باندې واخیست. عثمان هغه انسان و چې د الله رسول ویلي عثمان فی الجنه، عثمان یقیني په دنیا کې جنتي انسان. هغه عثمان به د قبر خواته دومره ژړل او ما ته د قبر خواته څه کوو. دلته یو سوال دا راځي چې عثمان رضی الله تعالی عنه یقیني جنتي انسان ځکه د الله رسول ویلي و که نه زموږ ایمان دی که نه چې د الله د رسول د خولې مبارکې نه کومه خبره راوځي په هغې به زما او ستا ایمان یې په هغې کې شک کول دا کفر دی، د ایمان نه خلاصېږي. زموږ ایمان و که نه چې د الله رسول عثمان غني رضی الله تعالی عنه په باره کې ویلي عثمان فی الجنه، عثمانه ته دنیا کې جنتي انسانې. نو عثمان جنتي و که نه و که نه؟ نو ولې عثمان دومره ژړلي؟ وایي دا د دې د وجې نه یې ژړلي چې الله د جنت خوشخبري خو راته میلاو شوې ده، نور هم ژړا کوم چې په جنت کې اعلی مرتبې راکړي، د اعلی مرتبو دپاره به یې ژړل. ما او تا ته نه د جنت خوشخبري میلاوه شوې، صرف د دې خوشخبري چې موږ ته میلاوه شي عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به په دې پسې ژړل. وایي ما جنت هم نه دی په کار، جنت نه هم د خیر دی محروم شوم، خو چې ما ته دومره پته ولګېږي چې الله به مې جهنم ته نه ور اچوي، الله به مې جهنم ته نه ور داخلوي، وایي زه به په دې باندې ډېر خوشحاله یم. ما او تا ته لا دا پته هم نشته دی چې موږ به د جنت مستحق یو که نه څومره غفلت دی په موږ. راځئ ورونو چې دا غفلت لرې کړو. والله العظیم د ټولو صحابه کرامو تاریخ چې راوسپړي، احادیث وګوري، هر صحابي د مرګ په باره کې فکرمند. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه څومره عظیم شخصیت دی، دی که نه دی؟ عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په باره کې راځي، دا د کعب الاحبار نه تپوس کوي، وایي ای کعب الاحباره حدثنا عن الموت، د مرګ نه مې خبر که، مرګ څه ته وایي، د مرګ د دې ذایقې نه مې خبر که. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د مرګ د ذایقې په باره کې تپوس کوي. دا تپوس عام تپوس نه دی، دا د دې دپاره و چې زما په نفس کې کوم د غفلت را داخل شوی دی او د دنیا دا مینه چې په ما باندې کومه سوره شوې ده، د دې مرګ نه مې لږ خبر که چې دا زړه مې د الله طرف ته متوجه شي. کعب الاحبار ورته وویلې وایي تا خو د یو عظیم شي په باره کې تپوس وکړو، که د مرګ تعارف درته وکړم په دوو ټکو کې، نو مرګ ویلی کېږي د ذوالقدم د ذایقې نه ځان خبر که چې دا داسې ذایقه لري، دا دومره تریخوالی لري، دا دومره خطرناکه ذایقه لري چې د غنو ډک څانګه ستا د وجود ته ټوله سړی واچوي او د دې څانګې سره هر یو رګ ونښلي مضبوط او بیا سړی د سر د طرف نه د تا نه راښکاږي. نو دا به تا ته څومره تکلیف درکوي؟ وایي ډېر. وایي بس د مرګ ذایقه هم داسې ده. د دې د وجې نه زما محترمو د دې مرګ په باره کې د علماو د درسونو ته لږ کښېنئ چې دا غفلت د موږ نه لرې شي. عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه په باره کې راځي چې دا د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه زوی دی. د ده د پلار ذوالقدم چې کله شروع شو عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه، نو دا عبدالله یې سر ته ناست دی تپوس دې کوي ای زما پلار تا هغه انسان نه وی چې تا به په ژوند کې ویلې چې زما د داسې سړي سره ملاقات وشي چې د هغه ذوالقدم شروع وي او زه د هغه نه د دې په باره کې تپوس وکړم چې د دې ذوالقدم نه مې خبر کړه چې دا څه شی دی. وایي تا باندې اوس ذوالقدم دی، وایي زه زوی عبدالله ستا سر ته ناست یم، ای زما پلاره ماته خبر کړه تا باندې خو ذوالقدم دی که نه؟ وایي زما زویه د ذوالقدم په باره کې دې تپوس وکړه درته ووایم، وایي دا ذوالقدم دومره سخته لري چې ګویا یو غټ غر تا په دې سر باندې پروت دی او د تا نه دومره په قلار سا وځي لکه د ستنې د سوري په اندازه باندې. وایي د ذوالقدم نوم د دې دی. زما محترمو د دې ذوالقدم سره زما او ستا مخامخ کېدل داسې قیمتي قیمتي خلک چې دې مخلوقاتو ته به یې نفع ورکوله، د دوی په جنازو کې به شریک وو، د دوی د بچو تربیت به یې کول، دا د موږ او تاسو نه لاړ. څه مو خیال دی موږ سره د ژوند ګارانټي شته؟ نه یې زما محترم. راځه چې د مرګ دپاره تیاري هم شروع. حسن بصري رحمه الله وایي د انسان ژوند دا 3 ورځې دی، ټوټل یې ژوند څو ورځې دی؟ 3 ورځې. که ما او تا په سوچ وکړو یوه هغه ورځ ده چې د موږ نه تېره شوه، تېره شوې ورځ ده، دا هم ژوند شو که نه شو؟ یو ورځ د موږ نه تېره شوه، نو د ژوند 3مه حصه هغه د موږ نه کټ شوه. کټ شوه که کټ نه شوه چې کومه تېره شوې واپس راګرځي نه راګرځي. وایي یو ورځ دغه ده چې ما او تا پکې ژوند کوو او 3مه ورځ هغه را روانه ژوند را روانه ورځ
زما او ستا ټوټل یې ژوند دا 3 ورځې تېره شوې ورځ نننۍ ورځ او را روانه شو نو 3 ورځې ژوند شو په دې 3 ورځو کې یو ورځ خو کټ شوه یقیني ختمه شوه یو نننۍ ورځ ده نننۍ ورځ چې ما او تا کومه تېره کړې ده بس هغه زما او ستا دپاره کافي وه که څه هم پکې کړې خو کامیابي او که غفلت هم پکې کړی ناکامي او د را روانې په باره کې موږ ته پته شته نشته نو 3 ورځې ژوند دی په هغې کې نیم موږ تېر کړی دی او د نیم په باره کې راته پته نشته چې ژوندي به یې او که نه به نو راځئ چې دا غفلت ختم او د دې غفلت د ختمېدو درته ښایسته طریقه وښیم جومات کې ټایم لږ لګوئ والله جومات ته ټایم ورکوئ علماو سره کښېنئ د دې علماو درسونه واورئ د دې نه فایده واخلئ خاص کر هغه درسونه اورئ چې هغه د آخرت په باره کې دي چې دا غفلت د دې دنیا د موږ نه ختم شي دا وجه وه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم خپل امت خلکو ته وویل ویا زما خلکو څه وخت کې تاسو ما د دې قبرونو نه منع کړي وئ چې دې قبرونو ته مه ځئ د دې زیارت مه کوئ الا فزوروها اوس درته امر کوم چې ورځئ او زیارت یې کوئ ولې وی فإنها تذکرنا بالآخرة ځکه دا قبرونه موږ ته آخرت را یادوي نو که د سړي په زړه کې ایماني او دا دې قبر ته ودرېږي او سبا دا سوچ وکړي چې یاره د ده هم زما په شانتې ځواني وه د ده هم زما په شانتې بچي و د ده هم زما په شانتې مال او دولت ورسره و د ده هم زما په شانتې هغه ځواني وه باډي وه وجود یو نن دا د قبر د لاندې پروت دی سبا به زه د دې د لاندې پروت یم نو هغه ته ډېر زور ورکوي دا وجه وه چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حدیث کې داسې راځي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي کله به چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم شپه زما سره وه وایي زما او ستا خوب نبي به د شپې قبرستان ته وتل او بیا به راتلل یو ورځ قبرستان ته ووتل ما ویلې چې تپوس یې کوم چېرته لاړې وایي چې ورپسې شومه چې ګورمه قبرستان ته ننوتم د الله د رسول به دې قبرستان ته تګ دا ګورې هسې نه و دا به د دې په خاطر و چې یاره زه ځان ته آخرت را یاد کړم داسې نه چې دا دنیا مینه په ما باندې غالبه شي دنیا طرف ته مایله نه شم نو د دې د وجې نه دا قبر را یادول هسې کله ناکله ځان سره کښېنه په کمره کې کښېنه دا لیټ بند که او سوچ کوه چې یو ورځ به زه په قبر کې دغه شانتې په تورتم کې پروت یم بلکې د دې نه به سخت وکړم وختي هسې موږ ګپ لګول د دې قبر په باره کې ذکر را ذکر کول نو ما ویل چې په دې کمره کې موږ هسې بند کړي او پکې بند کړي راته زما او ستا د خولو څه کیفیت وي څومره سخته ګرمي ای که نه چې په دې قبر کې ما او تا کښېږدي زما محترمو دا به څومره ګرمي په دې ګرمۍ یو عالم ویلې وایي زه هغه خلکو ته حیران یم چې هغه د قبر عذاب نه مني وایي زه ورته وایم دا کم عذاب دی چې تا باندې دومره خاوره د پاسه اچېږي نو د دې خاورې دې ډېري ته سوچ کوئ دا مرګ ځان ته ډېر را یادوئ او د دې مرګ دپاره تیاری پکار دی والله العظیم زمونږ ډېر مسلمانان په دې دوکه کې پراته دي چې دا خبرې اورېدلې ده چې الله غفور الرحیم ذات داسې ده که نه ده ټیک د الله غفور الرحیم ذات دی خو الله سبحانه وتعالی خپل رحم بغیر د اعمالو په موتا نه کوي الله غفور ذات دی چې موتا عمل وکړو نو د الله رحم به ځان ته متوجه وکړو دا د منافق صفت دی چې صرف د الله په رحم باندې اکتفا کوي مؤمن سړی به هغه داسې کوي چې هغه به اعمال هم کوي منځونه به هم کوي صدقات به هم ورکوي ذکر اذکار به هم کوي تلاوتونه به هم کوي او خیر ښېګړې کارونه به هم کوي او بیا به دا خبره کوي چې الله غفور الرحیم ذات دی داسې که څوک کوي چې یاره هېڅ عمل نه کوي یو مونځ نه کوي نه د جمع سره مونځ پېژني او دا خبره کوي چې الله غفور الرحیم ذات نو د الله رحم دې په سترګو ونه لي د الله د رحم تقاضا دا ده چې ته به عمل کې او د هغه عمل دپاره ما او تا ته الله دا فرصت را کړی دی چې په دې دنیا کې ژوند کوو که نه کوو د دې د وجې نه زما محترمو دا اوږده امیدونه د دې د موږ نه مرګ هېر کړی دی عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي د الله رسول زما په دې اوږو باندې لاس کېښوستل او یو نصیحت یې وکړ او یو وصیت یې راته وکړ وایي ما ته یې وویلې چې ای عبدالله ابن عمره کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل که په دنیا کې ژوند کې داسې ډېر امیدونه به نه ساتې ګورې داسې ژوند به کې کأنک غریب او عابر سبیل گویا چې ته یو مسافر
او په یو لاره باندې تېرېږي داسې ژوند به کې څه مو خیال دی که یو سړی سفر کوي او دا په یو ځای کې پړاو واچوي او دمه کوي نو دې دپاره غټ محل جوړوي نه جوړوي که د دې دپاره اوږده سوچونه کوي نه کوي که د دې دپاره دوکانونه اچوي نه اچوي که نو مطلب دا و چې په دنیا کې ژوند د مسافر په شانتې کوه اوږده امیدونه مه ساته وایي دا ورکوټې وصیت او نصیحت ما ته د الله رسول وکړو که صحابه کرام خو هغه خلک وو چې لږ نصیحت به د هغوی دپاره ډېر لږ نصیحت به ورته کافي کېدل وی عبدالله ابن عمر به بیا فرمایل وکان یقول اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح چې کله سحر کې ګورې د ماښام انتظار مه کوه او کله چې در باندې ماښام شي گویا د سحر انتظار به نه کوې څه مطلب وایي که ته اوده شوې او راپاڅېدې سترګې دې وغړېدې نو په دې تمه مه اوسه چې په ما باندې به بله شپه راځي عمل کوه تیارې کوه د الله په بندګۍ کې مصروفه شه واذا امسیت فلا تنتظر الصباح او چې ماخوستن شو نو هم غافله کېږه مه داسې مه وایه چې سهار به مې بیا سترګې کولاوي کېدی شي چې سهار په تا باندې رانه شي نو د دې د وجې نه د مرګ دپاره تیارې اخرنۍ واقعه درته بیانوم ابو هریره رضی الله تعالی عنه مشهور صحابي دی هر انسان یې پېژنئ که نه هغه صحابي دی چې د الله د رسول نه د ټولو نه ډېر احادیث ما او تا ته بیان کړي دې امت ته د ټولو نه زیات احادیث ابو هریره رضی الله تعالی عنه را رسولي دي د حدیثو کتابونه د دې نه ډک چې ګوره حدیث شروع کېږي ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې د الله رسول دا خبره کړې ده د ټولو نه ډېر احادیث یې دې امت ته را رسولي او داسې نو دومره سخته یې تېره کړې ده دومره سخته دومره لوږه دا وایي زه به د الله د رسول سره په مدرسه کې صوفه کې ناستم وایي کله ناکله به دومره لوږه ما ته راورسېده د ابو هریره د تکالیفو ته وګوره دا لوږې ګورې د پیسو دپاره نه ده برداشت کړي د بار ملک ته د تلو دپاره یې نه ده برداشت کړي دا لوږې د رسول الله د احادیثو د زده کړې دپاره برداشت کړې ده وایي کله ناکله به زه په مدرسه کې ناستم خوراک به نه و څښاک به نه و روټۍ به نه به طعام به نه و وایي دومره به وږی شوم وإن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض راپا بسېدم او الټه به سملاستم او دا خېټه به مې د دې ځمکې سره وجنګوله او دې خېټې له به مې زور ورکوو وایي ما به ویله چې دا کلمې به مې راټولې شي کېدی شي چې لوږه دې لږه ختمه شي وایي په دې به مې ځان له تسلي ورکوله وایي اخر انسان ومه لوږه و اخر به را دې دومره راله چې په دې ملاسته به هم کار نه کېدل وإن كنت لأشد الحجر على بطني وایي کاڼي به مې راواخیستل او په خېټه به مې تړل د دې دپاره چې لوږه مې لږه شانتې کمه شي وایي په دې به هم کار نه کېدی یو ورځ وایي په یو لاره کېناستم نه په ځمکه سملاستو باندې کار کېدل نه په کاڼو تړلو باندې کار کېدل وایي په یو لاره کېناستم وایي ما ویلې چې زه یو کس به تېرېږي او تپوس به ترې وکړم یا به هغه زما په حال باندې پوه شي یا به ورته زه ووایم چې وږی مې لږه روټۍ راته راکړه وایي چې ګورم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه روان وایي ورپاڅېدم د یو مسلې تپوس مې کول تي بانه مې غوښتله نور زما مقصد د مسلې تپوس نه و وایي بانه مې غوښتله کېدی شي چې د ابوبکر صدیق زما په حال باندې پوه شي او کور ته مې ځان سره بوځي ځکه زه خو مسافر یم کور مې نشته د ده خو دلته کور دی که روټۍ راباندې وخوري وایي هغه په ما باندې پوهه نه شو او مسلې راته بیان که ولاړې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه تېرېدل هغه نه مې تپوس وکړو وایي غرض مې د مسلې تپوس نه و وایي ما ویلې که زما په کیفیت باندې خبر شي او ما کور ته بوځي او روټۍ راباندې وخوري وایي هغه هم راباندې خبر نه شي وایي نبي کریم صلی الله علیه وسلم د جومات نه را روان دی ورپاڅېدم وایي ما ورته ویل یا رسول الله ای د الله رسوله دا پلانکۍ مسله د الله رسول وخندلې وایي ابا حر ای ابو هریره راځه راپسې زه پوه شوم چې ته وږی په تا لوږه ده وایي کور ته یې بوتللم او هلته ورته چا د پیو یو پیاله رالېږلې وه هغه یې راباندې وڅښل نو دومره لوږې دومره تندې دې ابو هریره د دین د زده کړې دپاره برداشت کړي خو چې دا وفات کېدل حدیث کې داسې راځي د ژړلې ملګري ورته راټول شو خپله ښځه ورته راغله بچي ورته راټول شو ما یبکیک ابو هریره ولې جاړې په څه خفئ د دې سترګو نه دې دا اوښکې ولې روانې دي وایي ما ابکي علی دنیاکم هذه
وایي زه ستاسو په دې دنیا پسې نه جاړم. ګورې زه خو درنه روان یم، دنیا تاسو ته پاتې ده. زه په دنیا پسې نه جاړم، زه په بچو پسې نه جاړم، زه په مال پسې نه جاړم. خو په یو شی مې جړی، هغه دا شی دی چې یاره دا د آخرت سفر څومره اوږد دی او ما سره زادره ډېره کمه ده. اعمال مې ډېر کم کړي دي او سفر راته اوږد را په غاړه دی. ابو هریره څومره اعمال یې کړي. نن هم چې موږ ابو هریره ویو رضی الله عنه ورسره وایو، ولې دومره عملونه یې کړي چې الله سبحانه وتعالی ورته دا اعزاز ورکړ چې د ورځې څومره کرته د ابو هریره نوم خلک یادوي، دعاګانې ورته کوي که نه کوي. نو څومره اعمال د کړي دي د الله لپاره. دا د اعمالو برکت دی چې هغه ته نن سبا دعاګانې کېږي. د رسول الله احادیث یې موږ ته را رسولي، خو داسې یې ونه ویلې چې زه ابو هریره دومره احادیث ته دې خلکو ته بیان که راځه بس دی نور وده شه، نور غفلت کې دا ژوند تېر که، راځه بس دی الله دې رضا که. نه، د دې باوجود د اعمال کول تر دې